نظم دې زما کمره لکه درد په یو پرهر دننه دب یم را مات شوی یم پنځه بنده په جسم زه په لاس کې د یو ښه کوډګر کاغذ یم په وجود مې د اذیت لفظونه لیک دي په مثال لکه ققنس له ځانه سوځم تنهایي راته بلا عذاب عذاب ده د دیوال تاویزانه آینه کې خپل وجود لکه لړم په خپله خورمه زه په خپله په خپل ځان باندې ضد یم د مستې ځوانۍ پیغلې ناخبرې د قندو نه خوږې مستې تور سرې څه خبر زما د حاله یو برنګې څه خبر زما د حاله یو برنګې هره شپه په ما وحشت تاري وي دلته هره شپه زه په بلیډونو ځان وهمه هره شپه په دې کمره کې لوی ماتم وي هره شپه په دې کمره کې لوی ماتم وي دا بوتلې د شرابو په میز وینې د بالغ لاندې ګولۍ هم د نشې شته د بالښت لاندې ګولۍ هم د نشې شته دا نیم نیم سګرټ خو ګورې په دې ځمکه دا کیسټې چې پرتې دي په دراز کې دغه ټولې د نصرت فتلې خاندي دا کیسټې چې پرتې دي په دراز کې دغه ټولې د نصرت فتلې خاندي المارۍ کې د جونیل یا کتابونه المارۍ کې د جونیل یا کتابونه د پکي تاویزانه چې رسۍ ده د پکي تاویزانه چې رسۍ ده دا چاړه ده دا تصویر د ټرین پاټری دی دا چاړه ده دا تصویر د ټرین پاټری دی دغه سري وینې پرتې چې دي په ځمکه دغه سري وینې پرتې چې دي په ځمکه دا فقط ستا د یادونو نتیجه ده المارۍ سره ولاړ څنګ ته رباب دی المارۍ سره ولاړ څنګ ته رباب دی د غم ډک تارونه ټول دي ستا د زلفو ګیر چاپېره ټوله ډکه د عذاب ده دا کمره ستا د حسرت خانه خراب ده دا کمره ستا د حسرت خانه خراب ده